بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو او معززو ورونو، د الله جل جلاله د سپېڅلو نومانو په سلسله کې یو سپېڅلی نوم المصور جل جلاله دی. د دې معنا دا ده هغه ذات چې شکل ورکوونکی دی. کله چې الله جل شانه یو شی پیدا کوي، یو انشاء ده، یو ابداع دی او بل تخلیق دی. انشاء معنا یو شی د بل شي څخه جوړول، لکه نجار چې د لرګي څخه دروازه جوړي، یا آهنګر د اوسپنې څخه اوسپنیزې آلې جوړي. او ابداع معنا تخلیق د یو شي بلا ماده. انسان کولی شي چې انشاء وکړي، خو ابداع نشي کولی. ابداع یوازې د الله جل شانه صفت دی. او تخلیق بیا یو عامه معنا ده، هم انشاء ته ویل کیږي، هم ابداع ته ویل کیږي. او الله جل شانه چې دا څه شیان پیدا کړي دي، هغه یې بلا ماده پیدا کړي دي، لکه رب جل شانه چې فرمایي بدیع السماوات والارض، پیدا کوونکی د اسمانو بلا ماده دی او پیدا کوونکی د مځکې دی. البته کله چې یو شی پیدا کیږي، د پیدایښت څو مرحلې. لومړی مرحله خام مواد، لکه چې الله جل شانه د غنمو د دانې څخه شین وږی پیدا کړي، د هغه څخه بیا تنه پیدا کړي او بیا غنم کړي. یا انسان د نطفې څخه پیدا کړي، نطفه په وینه بدلی، وینه په خامه غوښه بدلی، خامه غوښه بیا په پخه غوښه و اډوکو پلو باندې بدلی. دغه خام مواد چې پیدا سي، دا د تخلیق اوله مرحله ده. دوهمه مرحله چې هغه خام مواد ته بیا هغه د اړتیا مطابق صورت ورکول سي، شکل ورکول سي، هیئت ورکول سي. لکه خام غوښه چې بیا الله جل شانه د انسان اعضا ځینې جوړي. الله جل شانه فرمای الم یکو نطفة من منی یمنا ثم كان علقة فخلق فسوى. آیا انسان اول نطفه نو، بیا خامه غوښه سو، فخلق فسوى، بیا الله جل شانه دا خامه غوښه په اډو لاسو دې باندې واړول او بیا یې تسویه برابروالی وکړي. سترګې، خوله، پزه، غوږونه، ویښتان، لاسونه، پښې، ځنګنونه، ګوتې، نوکان، بندونه. دغه دوهمه مرحله د تخلیق چې راسي، دغه ته دوهمه مرحله تخلیق کوونکي ته مصور ویل کیږي. المصور جل جلاله، هغه ذات چې مصور دی، دوهمه مرحله تخلیق کی، اوله مرحله تخلیق کی. د الله جل شانه دغه سپېڅلی نوم په سورة حشر کې الله جل شانه یاد کړی دی. والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. او په ځینو ځایو نورو کې هم دغه نامه یادونه نه ده سوې، خو هغه اثر یا هغه صفت چې الله ته یې نسبت سوی دی، هغه سي الفاظ راغلي دي. لکه سورة اعراف کې چې الله جل شانه فرمایي ولقد خلقناكم ثم صورناكم
او بل ځای کې سورة غافر کې الله جل شانه فرمایي وصورکم فاحسن صورکم. او همدا ډول دغه مبارک نامه خاصیات خو ډیر دي. یو خاصیت چې بزرګانو په تجربه ثابت کړی دی، وای هغه ښځه چې اولاد یې نه کیږي، شنډه یا وچه وي، که دغه د الله جل شانه سپېڅلی نوم وایي، الله جل جلاله به اولاد ورکړي. خصوصا وای که چیرې یوه ښځه روژه ونیسي، تر روژه مات وروسته 21 واره ووایي، الله جل شانه دغه ښځې ته اولاد ورکړي. نور نو هم داسې ډېرې ګټې په دغه سپېڅلي نامه کې شته، ځکه د الله مبارک نوم دی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.